انتقام که عدالت. لیکوال اسدالله غضنفر. آواز عبیدالله جنید. د څو لسیزو پیښو ټول افغانان ځورولی دي. څوک د یو چا په حکم ووژل شو، څوک د بل چا له ویرې مهاجر، ځینې یوې ډلې تحقیر کړي دي، ځینې بلې ډلې لوټلي. نتیجه دا ده چې د کابو هر افغان په زړه کې د یوې یا څو ډلو په خلاف د انتقام لمبې بلې دي. هر ځبل شوی انسان د انتقام جذبه لري، خو په کومه ټولنه کې چې کسات اخیستنه د کلتور برخه وګرځي، هلته یې لمبې لا زورورې شي. موږ ممکن هغه څوک بې غیرته وګڼو چې بدل نه اخلي. په تیرو زمانو کې چې ټولنو د وګړي د حق ساتنې لپاره لازمې لارې چارې نه لرلې، افرادو په خپلو حقونو باندې تیری کوونکو ته په خپل لاس جزا ورکول غوره ګڼل. دغه شی د انتقام اخیستلو په کلتور بدل شو. وروسته بیا خلکو د انتقام او عدالت ترمنځ توپیر ته اهمیت ورنه کړ. حال دا چې بدل اخیستل او عدالت کول بیخي بیل مفهومونه دي. د انتقام جذبه له نفس سرچینه اخلي او عدالت د عقل تقاضا ده. انتقام د ځان د خوشحالولو لپاره وي، خو عدالت د ټولنې د ډاډه کولو لپاره. عدالت د نظم له ساتنې سره مرسته کوي او انتقام د انارشي له خپرولو سره. انتقام یوه ړنده جذبه ده چې انتقام اخیستونکي ته د خپل مقصد د پوره کولو لپاره ممکن د هر وراني کول روا وګرځوي. خو عدالت یو سترګور احساس دی چې د عملی کولو په وخت کې صرف هغه څه کېدای شي چې قانون یې اجازه ورکوي. د انتقام جذبه زموږ یوه لویه ستونزه ده. دغه جذبه مو په سړه سینه فکر کولو ته نه پرېږدي. د پرو جنبو پاللو ته مو لمسوي، تخریبي فکرونه را پیدا کوي او د دې په ځای چې سبا ته مخ واړوو، په پرون کې مو ډوبوي. هوښیار ملتونه په هغه څه پسې ګوتې نه مروړوي چې نور نو په لاس نه ورځي، بلکې د هغه څه د ساتنې لپاره تدبیر کوي چې په لاس کې دي. راځئ د شخصي احساساتو او ترخو خاطرو سرکش آس ته ملونې ورواچوو. خپل وخت او وس د روښان مستقبل د لرلو لپاره ولګو او داسې پړاو ته ځانونه ورسوو چې هلته عدالت او قانون په کمزوري او زورور په دواړو یو شان عملي کیږي.